سلام له خورشید د 2 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د کابل په قرهباغ ولسوالۍ کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله 3 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او 6 نور ټپیان دي. د قرهباغ ولسوال محمد عظیم وایي دغه پیښه تیر مازدیګر په پنجپل سیمه کې د یوه ټیلري او یو فلانکوچ موټر د ټکر له امله رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. ملي دفاع وزارت ادعا کوي چې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې د دولت څه باندې 160 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په دې عملیاتو کې چې په تېرو 4 ساعتونو کې د 2 ولایتونو په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي نږدې 80 نور وسلوال مخالفین ټپیان او یو شمېر پټنځایونه یې هم له منځه تللي دي. د ملي دفاع وزارت په خبرپاڼه کې په دې اړه چې آیا په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان اوښتی او که نه څه نه دي ویل شوي. په غزني کې د طالبانو یو مخکښ قومندان له خپلو یو شمېر کسانو سره ووژل شو. د کس چې نواب احمد حقاني نومېده تېره شپه د غزني ښار په قلعه قاضي سیمه کې د افغان ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې له منځه تللی دی. د غزني امنیه قومندان وایي دغه کس په غزني کې د مخامخ نښتو ترڅنګ په ډیریو ترورونو کې هم لاس درلود. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه به د افغان حکومت او خلکو لومړیتوبونو ته په کتو په ځانګړي ډول د ټاکنو او سولې په برخو کې له افغانستان سره خپلو مرستو او همکاریو ته دوام ورکړي. دغه مطلب د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټاسک تېره ورځ په بروکسل کې له ولسمشر غني سره په کتنه کې څرګند کړ او همداراز یې د سولې په اړه د افغانستان په مالکیت له بین الافغاني خبرو هر اړخیز ملاتړ وکړ او زیاته یې کړه د سیمې هیوادونه باید دا درک کړي چې باثباته افغانستان د سیمې او نړۍ په ګټه دی. ښاغلي غني هم له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د ټاکنو بهیر د روڼتیا په موخه خپل څارونکي ډیر کړي او همداراز یې هیله څرګنده کړه چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د ماحول تغییر درک او په دې برخه کې مثبت دریځ غوره کړي. ولسمشر غني تیر مازدیګر د ناټو غونډې په څنډه کې په بروکسل ښار کې د آلمان له لومړي وزیر انګلا میرکل سره وکتل. په دې کتنه کې میرمن میرکل ولسمشر غني ته د افغانستان د سولې ثبات او پرمختګ د جلغوزو د بازار موندنې او حرفي زده کړو په برخو کې د خپل هیواد د اوږدمهالو ژمنو ډاډ ورکړ. ښاغلي غني هم له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د آلمان له مرستو او سولې بهیره د ملاتړ او د همکاریو د دوام له امله مننه وکړه. د بغلان پولیسو په دغه ولایت کې د څه باندې 40 کیلوګرامه چرسو له کشف او ترلاسه کولو خبر ورکړ. دغه مواد چې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای او ټاکل شوي وه ننګرهار ته ولېږدول شي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ د پلخمري ښار په دروازه کې د پولیسو له لوري کشف او ضبط شول. د بغلان د امنیه قومندانۍ د ویاند په وینا د دغو موادو د لیږد په تور یو کس هم نیول شوی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.